بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نن زموږ د درسونو پنځلسمه حلقه ده. څو مهم عنوانونه ورته لرو. لومړی دا چې انسان یوازینی بربنډ مخلوق دی. یوازینی. که تاسو د عالم ټولو ژوو ته ځیر شئ، حیواناتو ته هم، مرغانو ته هم او حتی بوټو او نباتاتو ته هم، نو وګورئ چې الله تعالی د زمکې په سر هر ژوي ته، حیوان او مرغه ته داسې لباس ورکړی چې هم ښایسته دی، هم یې په ځان برابر دی، نه گڼدل غواړي او نه اوبدل، نه زړېږي او نه هم شړېږي. د ژوند له پای نه تر پای پورې هغه هم په ژمي کې له یخنۍ ساتي او هم په دوبي کې د تودوخې او ګرمۍ. د ځینو لباس خو دومره ښایسته دی چې که د نړۍ ټول انسانان، هنرمندان، انجنیران، مهندسان او مصوران راغونډ شي، نو نه په دې ظرافت، لطافت، ښایست او رنګ کې داسې لباس اوبدلی شي او نه یې ګنډلی شي. په ټولو ژوو کې ګورو چې یوازې انسان هغه مخلوق دی چې بربنډ دی، د نورو په څېر جامه نه لري. دې ته اړ دی چې ځان ته به جامه جوړوي، د ژمي لپاره بیله او د دوبي لپاره بیله. دا یو حقیقت دی چې موږ په خپلو سترګو ګورو. تاسو وروسته د ډېرو ژوو، مرغانو انځورونه وګورئ او د هغوی ښایسته لباس په هم وګورئ. آیا قرآن په دې اړه هم څه ویلي که نه؟ ډېره ستره مسله ده. په ټولو مخلوقاتو کې یوازې انسان بربنډ دی او موږ دا واقعیت په خپلو سترګو ګورو. آیا قرآن هم دغه ستر حقیقت ته اشاره کړې که نه؟ د قرآن دې مبارک آیت ته ځیر شي. فرمایي: یا بني آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما انه یراکم هو وقبیله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. الاعراف 28 آیت. ای د آدم اولاده، پام چې شیطان تاسو ونه غولوي، هماغسې لکه چې ستاسو مور پلار یې له جنته وایست، ویې غولول او له جنته یې وایست، جامه یې ترې ایستله چې بدن یې وروښي، بدن یې بربنډ او څرګند شي او هغوی ته ښکاره شي. یعنې دا چې جامه یې درلوده، دې جامې د هغوی بدن پټ کړی و، خو شیطان دا جامه ترې وایستل. دی او قبیله یې تاسو په داسې توګه ویني چې تاسو یې نشئ لیدلی. یعنې شیطان او د هغه قبیله پیریان تاسو ګوري په داسې توګه چې تاسو هغوی نه ګورئ، تاسو هغوی لیدلی نشئ. موږ شیطانان د هغو دوستان ګرځولي چې ایمان نه راوړي. په دې مبارک آیت کې څو اساسي خبرې تر سترګو کېږي. انسانانو ته ویل شوي چې د شیطان وسوسو ته تسلیم نشئ.
شیطان د دې باعث شو چې د انسانانو لومړني پلار مور له جنته ووځي. دوی لومړی له جنته ایستلي، بیا یې جامه ترې ایستل. دا جامه یو ځلې نه ده ترې ایستل شوې، بلکې ورو ورو ترې ایستل شوې. د ینزعو صیغه همدا مطلب افاده کوي، ینزع عنهما لباسهم، د دوی نه لباس ورو ورو ایستل. داسې نه دي ویلي چې له دوی نه لباس وایستل، بلکې ورو ورو ایستل. معنا یې دا ده چې دا جامه یو ځلي او په یو وار له دوی نه ده ایستل شوې، بلکې ورو ورو ترې ایستل شوې. د شیطان هدف دا و چې انسان لوس او بربنډ کړي. دی پوهېدو چې د دې کار پایلې انسان ته څومره خطرناکې دي. له ده سره د خپلو شیطاني منصوبو په عملي کولو کې څومره مرسته کوي، څومره فتنې ورباندې راولاړولی شي. د انسان د بېلارې کولو لپاره له دې څومره زیاته استفاده کولی شي. دغه لومړی کار همدا و. پوهېدو چې په دې سره انسان ته داسې ګزار ورکولی شي چې چاره یې نشي کولی. هغه مو داسې خطرناک دشمن دی چې په هر ګام کې تاسو ته پټ کمین نیولی. هغه دشمن ډېر خطرناک چې انسان ته په پټ ځای کې کمین نیسي. شیطان هم داسې دی، تاسو یې نه ګورئ او هغه مو ویني. داسې دشمن چې په کمین کې درته ناست دی او ته یې نه ګورې او هغه دې ویني، ډېر خطرناک. شیطان هم داسې دشمن دی. پوهېږي کله او څنګه په تاسو باندې ګزار وکړي، له کوم اړخه راشي، له شا، له مخې، له چپ او شین اړخه، کله په تاسو باندې خپل ګزار وکړي. د دې مبارک آیت د دغه فقرې انه یراکم هو وقبیله من حیث لا ترونهم، دی او د ده قبیله تاسو په داسې توګه ګوري، له داسې ځایه چې تاسو یې نه ګورئ. د دې فقرې په اړه د مفسرینو ترمنځ د محقق علماو اختلاف شته او محققین په دې باور دي چې انسانان نشي کولی شیطان او د ده قبیله وګوري، په خپلو سترګو یې وګوري. انه یراکم هو وقبیله من حیث لا ترونه. الله تعالی فرمایي چې تاسو شیطان او دغه قبیله نشئ لیدلی. دا علما هغه آرا او روایات ټول ضعیف او بې اعتباره ګڼي چې د شیطان په لیدل کېدو ترکیز کوي. هغه رایه او هغه روایت هم دوی کاملا ضعیف او بې اعتباره ګڼي چې ادعا کوي انسان کولی شي پیری وګوري. دا هم یو اختلافي موضوع ده او زه حیران یم چې د دې مبارک آیت په لیدو سره سره څنګه یو څوک د دې جرأت کوي چې دغه خلاف رایه ومني او وایي چې انسان کولی شي شیطان او پیری وګوري. په داسې حال کې چې زموږ الله تعالی فرمایي، یوازې دلته نه بلکې څو نور آیتونو کې هم همدا مطلب راغلی چې انسان نشي کولی پیری وګوري. پیغمبر پیری نه دی لیدلی. راغلی دغه قرات یې اورېدلی خو په دې نه دی توانېدلی چې پیغمبر علیه السلام هغه وګوري. د دې آیت الفاظ هومره سریع او واضح دي چې نه شک ته کوم مجال پرېږدي او نه بلې توجیه. په قاطع او پرېکنده توګه وایي چې تاسو شیطان او د ده قبیله نشئ لیدلی. د قبیله یعنی پیریان. نو انسان پیری نشي لیدلی.
له هر چا چې مو دا خبره واورېدله چې انسان توانېدلی پیری وګوري دروغ یې ویل د قرآن د صریح آیت خلاف خبرې کوي که دا ټوله نړۍ هم راغونډ شي او درته ووایي چې ما پیری لیدلی په دې باور مه کوه ځکه زموږ رب فرمایي چې انسان پیری نشي لیدلی د دې معنا دا ده چې انسان په لومړي سر کې داسې طبیعي جامه درلوده لکه ټول نور ژوي دا جامه د ممنوعه ونې د میوې د خوړلو په وجه ترې ایستل شوې جامه یې درلوده د نورو ژوو په څېر شیطان دا کار پرې کړی او د دې تر شا د شیطان یوه خطرناکه شیطاني منصوبه وه راشئ دغو مطالبو ته لږ په دقیق او علمي نظر ځیر شو د قرآن له وینا معلومیږي چې انسان په سر کې داسې نه و لکه دا نن نن بربنډ دی ابتدا کې بربنډ نه و وروسته بربنډ شوی له لوڅېدو مخکې داسې جامه وه چې هیڅ کله به نه بربنډ کېدو داسې جامه یې وه چې تل په بدن باندې وه او هیڅ کله دی لوڅېدو نه بربنډ کېدو نه تل دی پټ ساتو نه د جامو اوبدلو ته اړ وو نه گڼدلو ته او نه هم حتی مینځلو ته نه زړېده او نه هم شړېده قرآن فرمایي فقلنا یا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى طه يوصل ولسم تر يوصل نسم آیاتونه نو مویل ای آدمه یقینا چې دا شیطان ستا او ستا د میرمنې دشمن دی نو داسې نه چې له جنته مو وباسي که نه نو په مصیبت کې به پرېوځي یقینا چې په دې کې به تا ته دا در په برخه وي چې نه به وږی کېږي او نه به بربنډ کېږي په دې جنت کې به نه کله لوږه ګالي او نه به کله هم بربنډ کېږي یعنې دې جنت کې تا ته داسې جامه درکړی شوې ده چې هیڅ کله لوڅېږي نه بربنډ کېږي نه او ته به نه پکې تږی کېږي او نه به دې ګرمي کېږي لکه چې ګورئ په 113 او 119 آیاتونو کې ویل شوي الله تعالی آدم علیه السلام ته ویلي چې په جنت کې به ستا حالت داسې وي چې نه به وږی کېږي نه به بربنډ کېږي نه به تږی کېږي او نه به دې تودوخه او ګرمي کېږي یعنې لوږه او تنده به نه ګالي تل به د پریمانه خوراک او رزق په برخه وي نه به له یخنۍ ځورېږي او نه له تودوخې داسې جامه دې په برخه شوې چې هم دې له یخني ساتي او هم له تودوخې د 113 آیات له وروستۍ فقرې په ډېر وضاحت او صراحت سره معلومیږي چې دا جامه کوم مصنوعي جامه نه وه ځکه په مصنوعي جامې کې انسان حتما او په وار وار بربنډ کېږي د غسل په وخت کې د زړښت په صورت کې د شړېدو او شلېدو په نتیجه کې په بلې جامې د بدلولو په وخت کې په دې ټولو حالاتو کې انسان خپله جامه باسي او بدلوي او لوڅ کېږي بربنډ کېږي لږ تر لږه خپل ځان ګوري خو دغه ابتدایي جامه چې آدم علیه السلام ته ورکړل شوې الله تعالی فرمایي چې په دې کې به ته هیڅ کله نه بربنډ کېږي دې معنا دا چې دا دایمي جامه وه تل یې په تن باندې نښتې وه ترې بېلېدله نه هیڅ کله دی د دې جامې نه بربنډ کېدو نه د
د دې معنا یوازې دا کېدی شي چې دا جامه یوه داسې طبیعي جامه وه چې د دوی له بدن سره نښتې وه، هماغسې لکه چې الله تعالی ټولو نورو ژوو ته ورکړې. هېڅ ژوی نه ګوري چې د خپلې جامې نه کومه شیبه بربنډ شي، تل یې په تن باندې له همدې جامې سره لامبي، له همدې جامې سره سملي. په دوبي کې هم همدا جامه یې البته څه تغییرات کې راځي، او په ژمي کې هم په ژمي کې تغییرات راشي او د ژمي حالت سره برابره شي، او په دوبي کې بیا ورپکې تغییر راشي او د دوبي له حالت سره برابره شي. په ژمي کې کوم حیوانات وړۍ لري، وړۍ زیات شي، آس، اوښ، غوایي اکثره، او په دوبي کې بېرته راکمه شي. دا جامه د ممنوعه ونې د خوړلو په نتیجه کې ترې ایستل شوې، د ممنوعه ونې د میوې د خوړلو په نتیجه کې ترې ایستل شوې. له همدې کبله اوس ګورو چې په ټولو ژوو کې یوازینی بربنډ مخلوق انسان دی چې مصنوعي جامې ته ضرورت لري. په ژمي کې تودو جامو ته او په دوبي کې سړو ته. مګر دا یو ستر حقیقت نه دی چې قرآن ورته اشاره کړې ده، او ښایي زموږ او تاسو ډېر همدا نن ورته متوجه شوي. تر دې وړاندې دې حقیقت ته نه و متوجه، او دا یو ستر علمي حقیقت. دې ته مو پام وي چې مصنوعي جامه انسان په خپل لاس جوړوي، کله د حیواناتو له پوستکي، کله د دوی له وړیو، کله له سونډو او ورېښمو، او کله له نایلون. الله تعالی چې کومه جامه مخلوق ته ورکوي هغه مصنوعي نه بلکې طبیعي جامه، چې نه خیرنېږي، نه شړېږي، نه زړېږي، او نه بدلولو ته ضرورت لري. د قرآن د وینا له مخې انسان له دې جامې د یوې اشتباه په نتیجه کې محروم شوی. د ممنوعه شجرې میوه یې وخوړه او په دې سره هغه جامه ترې وایسته شو او لوس او بربنډ شو. لومړی د ونو له پاڼو ځان ته جامه جوړه کړه، لومړی د ونو له پاڼو ځان ته جامه جوړه. قرآن هم دا خبره کوي، او نن تحقیقات هم دا وایي چې انسان د لومړي ځل لپاره چې ځان ته جامه جوړه کړې ده نو له پاڼو یې جوړه کړه او په دې سره ځان پټ کړه. او وروسته یې نورې جامې، ځینې یوازې د ځان پټولو لپاره، ځینې د ښایست او سنګار لپاره، او ځینې د تقوا لباس، سنګین باوقاره له ګناه مانع لباس. قرآن په دې ارتباط فرمایي: یا بني آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خیر ذلك من آیات الله لعلهم یذکرون. ای د آدم اولاده، یقینا چې تاسو ته مې داسې لباس درولېږو چې بدن مو پټوي او د ښایست وسیله ده، ریشه، او غوره یې د تقوا لباس ده. ولباس التقوى ذلك خیر. دا الهي آیتونه دي، شایي پند واخلي. دلته د لباس په اړه څو خبرې په پام کې ولرئ. پر انسانانو باندې لباس د نزول معنا دا نه ده چې الله تعالی له اسمانه ورته لباس را لېږل. دا صیغه په ډېرو نورو مواردو کې هم کارول شوې. اوسپنه مو په تاسو نازل کړه، معنا دا نه ده چې له بره اوسپنه ځمکې ته راغلې. الله تعالی له بره د دې پرېکړه کړې چې په ځمکه کې د اوسپنه پیدا، دا پرېکړه یې صادره کړې چې انسان د لباس خاوند شي، وکولی شي ځان ته لباس جوړ. دا استعداد په بل ژوي کې نشته چې کولی شي ځان ته لباس جوړ. یوازې انسان دی چې کولی شي ځان ته لباس جوړ. نور په ژوي کې موږ داسې مخلوق نه ګوري چې هغه کولی شي ځان ته لباس جوړ. معنا یې دا ده چې د الله تعالی په حکم انسان ته د لباس انتظام شوی. د لباس توکي هم الله تعالی پیدا کړي، او له دغو توکو د لباس جوړولو هنر او استعداد هم الله تعالی انسان ته ورکړي.
د لباس یو ډول هغه دی چې انسان پرې خپل ځان پټوي. یواري سوآتکم، چې ستاسو بدن پټوي له یخنۍ او تودوخې ژغوري. بل ډول یې د سنګار او ښایست وسیله ده. خو دلته د یو بل ډول لباس هم یادونه شوې او تر دغو دواړو غوره ګڼل شوی، د تقوا لباس. خو د دې معنا څه ده؟ آیا تقوا ته د لباس نوم ورکړی شوی؟ او که ځینې لباس د تقوا د لباس په نامه یاد شي؟ په الفاظو کې د دواړو تعبیرونو مجال شته. کیدای شي تقوا هم د لباس په نامه یاد شي، او دا چې ځینې لباس د تقوا لباس. خو وروستۍ توجیه په دې دلیل غوره ده، چې د بحث موضوع لباس ده. دا وروستۍ توجیه د دې لپاره غوره او مناسبه ده چې دلته د بحث موضوع تقوا نه بلکې لباس ده. نو ځکه وایي چې دا یو ډول لباس ده چې هغه انسان له ګناه ساتي. ساتر، سنگین، ساده. په دې توجیه سره د انسان لباس درې ډوله کېدای شي: د ځان پټولو لباس، د سنگار او ښایست جامه، او د تقوا لباس. دا ځکه چې عملا ګورو ځینې لباس د ګناه وسیله وي او ځینې له ګناه د مخنیوي وسیله. که نورو ژبو ته ځیر شو نو ګورو چې د هغوی لباس هم د ځان پټولو او له تودوخې او یخنۍ د ځان ساتلو وسیله ده، او هم د ښایست وسیله. تاسو به دلته د ګڼ شمېر ژوو مرغانو لباسونه وګورئ. دا ښاغلی زمری دی، لږې پرېږده، هیبتناک، څېرې کې، دا جوړښت کې، ویښتانو کې، سترګو کې هیبت له ورایه معلومېږي. بس الله تعالی ورته دغسې جامه ورکړې ده. سر سینه یې په ډېرو ویښتانو باندې پټه، او د حیوان او د ژوي د بدن څو برخې ډېر حفاظت ته ضرورت دی. یو سر، یو سینه. د ده سر او سینه یې ښه ساتلې ده. سر باندې هم ویښتان ببر دي او په سینې باندې، او ښه ببره ږیره هم ورکړې شوې. دا یوازې انسان نه دی چې ږیره لري، ډېر 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 نور حیوانات هم داسې دي چې الله تعالی له ږیرې سره پیدا کړي. که د دې زمري دا ږیره وخوري څنګه به ښکاري؟ که یې لنډه، که لږ لاس پکې وو، څنګه به شي؟ بیا به دغسې هیبتناک نه وي. څنګه؟ بې خونده به شي؟ بیا به دغسې هیبتناک نه وي لکه اوس چې دی. الله تعالی هر څه ښایسته پیدا کړي، او څنګه چې پیدا کړي همداسې ښایسته دي. په تغییر سره دا ښایست صدمه ګوري. که څوک نه مني زه به ورته وایم چې دا وریځې به دې درته وخوري، وبه ګوري چې څنګه معلومېږي. دا باڼوګان به دې وشکو، پزه به دې لږ کږه کړو، غوږ به دې لږ داسې راکوږ کړو، دا د خولې وشکې ورته وایم، دا به لږ ښکته پورته کړو، سر به دې درته پک کړو. دا هر تغییر ښایست ته صدمه رسي. په کوم ډول کې چې الله تعالی مخلوق پیدا کړی همدا ښایسته ده. تغییر هغه څه دی چې شیطان یې غواړي. قرآن موږ ته همداسې وایي، شیطان لوړه کړې، قسم یې خوړلی چې زه به ستا دا بندګان انسانان ګمارم چې
خلقت کې تبدیلی راولي. ولآمرنهم فلیغیرن خلق الله. هغوی به ګمارم، دې ته به یې هڅوم، دې ته به یې تیاروم، چمتو کوم چې د الله تعالی په خلقت و پیدایش کې تغییر راولي. له ما سره منې اوس که نه چې په دې کې هر تغییر غلطي ده. بل شی دا هم یش دی. یش ته خلک ډېر په بده سترګه ګوري، خو ګوري په خپل بچیانو باندې څومره مهربان دی او څومره ښکلې جامه ورکړل شوې. دا چې چېرته اوسېږي دغسې جامې ته ضرورت لري. همدا ورسره شای. بل دا هم بیزو ده، د ډاروین پلار. ګورې دې ته هم الله تعالی ښکلې جامه ورکړې او نه یوازې دا له یخنۍ او ګرمي ساتي بلکې ښایسته هم ده، دغه له دې صورت سره شای. بل دا هم یش دی د شمال قطب یش، په واورو کې اوسېږي، ټول ژمی ویده او کور هم ځان ته په واورو کې جوړوي، د واورو د منځ کې، او په همدغه واوره کې راوځي او بیا هم ځان په دا واوره کې موشي، ګرمي کې. الله تعالی ورته داسې جامه ورکړې چې په دغه سخته یخني کې شمال قطب کې بس هغه راوځي او په دا واوره کې رغړي او سینه ور باندې موشي چې دا لږ واورې د پوستکي ته ورسېږي لږ سوړ شي. دغسې جامه یې ورته ورکړې ده چې په هغه سخته یخني کې هغه ژوندی او حتی ګرمي کېږي. دا هم پانډا ده، نسل یې ډېر کم دی، چین کې زیات پیدا کېږي او د دې ویره ده چې هغه د دې نسل ختم شي. څومره ښایسته د دې په جامه کې دوه شیان دی که نه، یو خو دا چې د ده بدن یې پټ ساتلی او بل دا ښایست خاص انځور ورکړل شوی، ډېر ظریف سترګې، بیا دا د غوږونو د خولې سرې، بیا پښې دا توري او نور بیا سپین او د هر چا ورباندې مینه راځي. دا هم پړانګ دی، ډېر دا وژني، دا پوستکی وچوي، بیا آش ورکوي او د خپل کور او خونې د سنګار لپاره یې هواروي. داسې څه انسان په خپل لاس نشي جوړولی د دې ښایست او ظرافت سره. مخکې لاړ شئ. دا هم آس دی، ښکلې جامه ورکړل شوې که نه، څومره ښایسته جوړښت یې هم، جامه یې هم، دا کوم انځور چې الله تعالی ورته ورکړی دی، دا جامه یې هم له یخني ساتي او هم له تودوخې او ګرمي او ډېر ښایسته ورسره ښکاري. بل دا هم د ډاروین پلار دی، دغه له نسل دی بله، او د دې سر او سینه هم توده ساتل شوی، دې ته هم دا د ګورئ ږیره ورکړل شوې. بل دا هم یږ دی، مخکې مو ولیدو، دا هم نه پوهېږم چې څه نومېږي، خو ښایسته دی او ښکلې جامه لري، ښه یې ساتي. دا طاووس دی، یو خو په سطحي نظر سړی ورته ګوري. ما یو وخت د ده بڼکه کې لږ په غور او دقت سره ورته کتلی، د هره بڼکه
تاسو چې دې ته له هرې زاویې وګورئ بس لږ بدل کړئ دا ټول رنګ اول خو د خپل هره بڼکه کې ډېر زیات رنګونه دي او چې په دا هره زاویه ورته ګوري دا ټول رنګونه بدل شي خدای خبر چې دې په یوه بڼکه کې څومره رنګونه دي په هره زاویه کې تا بیل بیل رنګ سره ګوري دا ټول رنګونه بدلیږي یعنې له شمېره وتلي دي کوم رنګونه چې په دې طاووس کې کارول شي دا اوس جامه ده او دی ساتي د جامې د ضرورت په ارتباط سړی کولی شي او توجیه ورته وړاندې کړي چې احتیاط د دې باعث و چې هغه لباس عمومي لکه چې ځینې وایي احتیاط ایجاد کړي انسان حیوان ژوي لباس ته ضرورت درلود طبیعي طور همدغه ضرورت د دې باعث شوی دی چې هغه د لباس خاوند شي قبول وکړو ستاسو د لجاجت له کبله به قبول کړو بې ځایه لجاجت موږ ته وایي دا ښایست د دې ښایست عامل شی دی منبت سیرت دا دقیق انظور په هغه کې نظم په هغه کې دقت په هغه کې ظرافت په هغه کې لطافت دومره چې انسان یې په جوړولو عاجز دی له رسمولو یې عاجز دی ډېر زیات هنرمند مصور به هغه وګڼو چې وتوانېدلی شي د یو طبیعي ښایست یوه برخه انتقال کړي یو وړه برخه دا ښایست عامل څه دی مګر دا نشي چې دا د یو هنرمند لاس زېږنده د داسې یو خالق چې تر احسن الخالقین دی او ډېر غوره مصور دی مګر له دې پرته بله توجیه ورته موندلی شو مخکې لاړ شئ دا هم د طاووس یوه جوړه ده دا یې ښځینه او دا یې نر ونې دواړه که نه په دې دواړو کې کوم یو ښایسته ده دا خبره خو دې لپاره نه کوي چې تاسو نارینه یې دلته ځینې خوندې راغلې وې متاسفانه چې خلکو ورته ویلي چا ورته ویلي چې درس نشته بېرته تللې خو په هر صورت دا وایي که نه چې دا نارینه یې ښایسته ده او څومره ښایسته دا هم په خپل ذات کې ښایسته ده سنګینه او ساده خپل ښایست لري ډېر زیات تاسو چې هغه وګورئ کافي ښایست لري خو د دې ښایست زیات دی دا ساده ده او دا رنګین ده شاید دا ادعام له موږ سره څوک ونه مني چې ووایي ټول ژوي داسې دي ټول چې نارینه یې تر ښځینه ښایسته دي نارینه یې رنګین دي او ښځینه یې ساده ټول ژوي دا یو مثال دی مخکې لاړ شئ تاسو به ګڼ شمېر مثالونه وګورئ دا هم دوه دي یو نر دی یو ښځه ده تفاوت یې دلته لږ زیات نه معلومیږي خو تاسو په نورو کې وګورئ چې ډېر زیات توپیر لري بل ته لاړ شئ دا یلی دي که نه دا یې نر ده او دا یې ښځه د طاووس په څېر نارینه یې ډېر ښایسته او رنګین او ښځینه یې ساده او سنګینه بل دا اوس ګورئ څومره تفاوت توپیر ده دا نارینه ده دا ښځینه ده دا ډېر ښایسته او رنګین دا لفظ کارول چې ډېر ښایسته شاید مناسب نه وي ډېر رنګین په دې کې ډېر رنګونه کارول شي او دا ښایسته ده او سنګینه او ساده مخکې لاړ شئ دا هم یو جوړه د توتیانو ده توپیر څومره ده
دا ښځینه ده او دا نارینه منی توپیر شته مخکې دا هم یو جوړه ده دا نر دی او دا ښځه دلته که تاسو لږ ځیر شئ ګورئ داسې یو تور هغې ورته ورکړې ده که نه دا هم شته خو لږ لنډه ده کمه ده او له دې رنګ سره مناسب د دې توروالی زیات له دې رنګ سره مناسب دا تقریبا ژیرې ته ورته ده او همدا به تاسو په ډېرو ډېرو ژوو کې وګورئ ځینې داسې فکر کوي چې دا ژیره د انسان او نارینه لپاره یو اضافي شی که وایي اضافي ده نو د دې ټولو ژوو په ارتباط هم باید عین خبرې کولو جسارت وکړو او دا دروغ هلته مو وایي چې دا ټول اضافي دي مخکې درومو دا هم یو جوړه ده بیا بل دا هم یو جوړه ده څومره توپیر ده نر ښځه کې مخکې یوازې بل دا هم یوازې ده زموږ هدف جوړې سي زیات توپیر کې هغه په دې کې هم تاسو دقت غواړي په ټولو کې لږ دقیق شي درته معلومیږي چې نارینه کې د نارینه او د ښځې ترمنځ توپیر جسامت کې هم قد کې هم په رنګونو کې هم په ځینو کې توپیر ډېر بارز دی او په ځینو کې کم خو دا توپیر شته حیواناتو کې هم تاسو وګورئ ګامیش هم لیدلی دي د نارینه او د هغه د ښځینه ترمنځ هم توپیر ته متوجه سئ ډېر زیات توپیر لري په ګله کې چې دا نارینه روان له ورایه معلومیږي چې جګ او مضبوط ښایسته د غواو هم داسې ده د اسونو هم داسې ده ټول حیوانات او پرندگان هم داسې درومو دا خو کورنۍ چرګ او چرګه ده دا توپیر هر څوک ګوري که نه د چرګ او د چرګې ترمنځ څومره توپیر په ټولو رنګونو کې دا یو جوړه ده د هره جوړه کې چې تاسو وګورئ نارینه دا اوس ګورئ څومره غاړه یې جګه دا تاج یې ستر او رنګونه یې زیات او دا ټیټه دا تاج یې کم رنګونه یې ساده خړ توپیر ګورئ که نه همدغسې توپیر په دې ټولو جوړو کې شته مخکې درومو دا هم پانګوان ورته وایي واورو کې اوسېږي د قطبي خرس په څېر په همدغه واورو کې هغوی اوسېدلی شي بچیان کوي او د نر او ښځې ترمنځ عجیب یو مینه او محبت او د وظیفو او دندو ویش بچیان په ګډه پالي هګۍ په ځمکه باندې نشي ایښودلی ځکه یخ یې نیسي ضایع کېږي کله چې بچی اچوي نو باید دا مور یې د خپلو پښو په سر کښېږدي او له پاسه ورباندې کښېني تودوخه ورکړي او بچی وزېږي هګۍ دا کله مور ساتي او کله پلار چې مور یې ساتي نو پلار ورته ځي غذا راوړي او چې پلار یې په ورباندې ناست نو بیا مور ورته ځي غذا راوړي او چې کله یې له هګۍ راوځي هم بیا کله مور ساتي ستودي او یخ یې ونه شي او کله پلار دا په واورو کې اوسېږي او د واورو لاندې په بحر کې ځي ښکار کوي دغه لباس له یخنۍ ساتي دا لباس داسې چې په اوبو کې ننوځي او یخ یې نه وي د دې د نري ښځو ترمنځ هم ډېر زیات توپیر ده دا یې بچیان دي مخکې مینا ده مینا منځ کې هم توپیر شته خو دا توپیر ډېر څرګند دی مرغیو د کورنیو مرغیو کې هم توپیر شته
حتما متوجه یاست د مرغیو توپیر لا ډېر زیات د مینا توپیر لږ کم دا زرکه ده یوازې ده دا هم لباس ته ګورئ دا لباس هم خو د بدن ساتي هم یې دې ته ښایست ورکړی هم د ده له جوړښت سره ښایي لکه چې هلته زمري ته داسې لباس ورکړی چې هیبتناک وي ده ته هم دغسې لباس ورکړی چې هیبتناک برېښي مرغانو کې ډېر هیبتناک همدا شاهین او باز او عقاب دی له دې نه علاوه دا لباس هغه ته د ډېرو کارونو په ارتباط مرسته هم کوي په همدې سره د دا مضبوطې بڼه کې وزر او لکۍ الوت کې له ده سره مرسته کوي لکۍ د دې باعث کېږي چې هغه خپل مسیر بدل کړی شي کله چې غواړي دې خوا ته راوګرځي لکۍ داسې واړوي او کله چې غواړي دا بل لوري ته واوړي په دې خوا دې باد لګېږي او کومک ورسره کوي دې خوا ته ګرځي همدې ته په پام سره خلکو جهازونه جوړ کړ تیاره یې جوړ کړ تیاره هم څنګه یو خوا ته بلې خوا ته ګرځي تاسو د تیارې په آخره برخه کې یو جګ شی ګورئ تختې په څېر دغه تخته د تیارې مسیر بدلوي مرغانو ته په پام سره یې هلته ورته لکۍ جوړه کړې لکۍ د سر له پاسه ورکړې شمال ته داسې مخامخ کې یو خوا ته اوړي او چې دا بل خوا ته مخامخ کې بل لوري ته همدغه کار چې مرغان کوي د مرغانو دا لباس ورته په ډېرو نورو چارو کې هم خپله مرسته کوي کله مرغانو له لکۍ وشلوي قطع کوي نو هغه خپل مسیر نشي بدلولی ځي په دیوال به لګېږي اوس منئ چې نارینه تر ښځینه ښایسته ده خو البته لږ دقت غواړي نه پوهېږم تر دې وړاندې همدې ته متوجه شوي وي که نه نه وئ متوجه شوي واقعیت دا دی چې په ټولو کې نارینه تر ښځینه ښایسته ده دلته مو د طاووس په شمول د یو شمېر مرغانو جوړې وکتل دا یوازې څو بېلګې ټول نور مرغان همداسې دي له کورنۍ مرغۍ چرګ چرګې تر ایلۍ او کوترو پورې ټول همداسې د حیواناتو نر او ښځه دې ته ورته دي او د انسان نارینه او ښځینه هم دې ته ورته ښځې په دې باندې قانع کول ګران دی ګرانه ده چې موږ ښځې ته ووایو چې نارینه تر ښځینه ښایسته دی د ټولو ګورو چې نارینه یې رنګین او ښځینه ساده ده خو په دواړو کې خپل خپل ښایست او ظرافت شته خو د ښایست په اړه قضاوت دوه ډوله دی اول د ښایست هنري اړخونو او ظرافتونو ته په پام سره قضاوت دوام او د هوس او شهوت تر اغېز لاندې قضاوت دا دواړه قضاوتونه سره توپیر لري کله هوس د دې باعث چې لږ ښایسته هم سره ته ډېر ښایسته کړي هوس هغه چې د واقعیت خلاف ښځینه تر نارینه ښایسته ګوري یا خو یې قضاوت له هوس زېږېدلی یا ښځې خپله بڼه بدله کړې او په سینګار سره یې خپله ساده او سنګینه بڼه بدله کړې د دې له کبله هغه ته ښځینه تر نارینه ښایسته برېښي دا چې ښځې سینګار کوي او له نارینه سره سینګار نه ښایي او معمولا نارینه له سینګاره ډډه کوي معمولا هغه
سنګار قطعا نه خوښوي چې ښځې یې خوښوي. البته نرښځو کې تر مستثنا دي. نرښځو کې داسې دي چې هغوی د ښځې ځینې صفات لري او سنګار خوښوي. او چې تاسو ګورئ ډېر په ځان باندې لاس وي او سنګار کوي او په اصطلاح آرایشګاه ته درومي. احتمالاً همداسې یعنې نرښځو کې وجه یې همدا ده چې ښځې د نارینه په پرتله د ښایست له پلوه د کمښت احساس کوي. غواړي په سنګار سره دا کمښت پوره کړي. او نارینه ځکه دې ته ضرورت نه احساسوي چې بس د کمښت احساس نه کوي. ښځه چې کله نارینه سره ځان مقایسه کوي د یو ډول کمښت احساس کوي. باید دا کمښت پوره کړي او دا په رنګینو جامو سره پوره کوي او په سنګار سره پوره کوي. دا د لباس یو اړخ. د لباس یو بل اړخ هم دی. له کومې ورځې چې انسان له لومړنۍ الهي جامې محروم شوی او په خپل لاس د جامو جوړولو ته اړ شوی، نو همدا جامه د انسانانو ترمنځ د تفریق، تبعیض، توپیر او یو پر بل د لویي او تیري وسیله ګرځېده. نو ګورئ چې په دغه جامه کې څومره ظلمونه کېږي. په عسکري او پولیسي جامو کې هره ورځ څومره بې ګناه انسانان ځورول کېږي. څومره شریف انسانان د خړو جامو په سبب تحقیر کېږي. څومره ذلیل انسانان په فاخره جامو کې تر نورو ځان لوړ ګڼي. نه ګورئ چې یوه له خپلې جامې د ګیدړې پوستکی جوړ کړی، خلک پرې غولوي. بل له جامو د پسه په څېر بې ازاره برېښي، خو په سینه کې د لیوه زړه. او هغه بل به په خپلو جامو سره ځان داسې ښیي چې زمری دی، خو تر ګیدړ به هم زیات بې زړه او جبون. الله تعالی انسان ته د جامو جوړول ورښودلي د دې لپاره چې ځان له تودوخې او یخنۍ پرې وژغوري. او د هغه لباس یې په دریو ډولو ویشلی: د ځان پټولو لباس، د ښایست لباس او د تقوا لباس. خو انسان له خپلې جامې یا د غولولو وسیله جوړه کړې، یا د ظلم او تیري وسیله، یا یو پر بل د لویي او تکبر ذریعه. دا همغسې و چې شیطان غوښتل. د شیطان د خطرناکې منصوبې اصلي موخه همدا. د همدې لپاره یې هغه جامه ترې وایستله. او دا د نن موږ ګورو چې بیلو بیلو جامو کې دلته دوه په یو ډول جامه کې نه ګورو، خو په نورو ژوو حیواناتو کې ټول یو رنګ دی. د جامو له کبله د هغوی ترمنځ هېڅ توپیر نشته. ښځې هم یو رنګ دی، نارینه هم یو رنګ دی. او له هر یوه سره وړ او مناسب. د زمري سره همغه د زمري جامه شوی، او له ګیدړ سره همغه د ګیدړ جامه. خو انسان ګوري چې بس کله په جامې سره ځان زمری شي، او کله په جامې سره کولی شي ډېر انسانان وغولوي. له خپلې جامې نه یې دام جوړ کړی، د خلکو د غولولو وسیله یې جوړه کړې. بایبل هم د آدم علیه السلام او د میرمنې د بربنډېدو قصه کوي، خو ډېره کچه، غیر علمي، د واقعیتونو خلاف او افسانې نقل ته ورته. وایي په جنت کې د معرفت او حیات په نامه دوه ونې وي. د بایبل خدای نه غوښتل آدم او حوا د دې ونو میوه وخوري او د خدای په سیالانو بدل شي. دوی ترې منع کړي وو، خو دوی د معرفت د ونې میوه وخوړه. کله چې دوی د ممنوعه ونې میوه وخوړه، نو همدا وخت پوه شول چې دوی له وړاندې بربنډ ول، خو خپل بربنډتوب یې نه احساسول. اصل کې بربنډ ول،
له پیله، ولې د عدم معرفت له کبله ځان نه پېژنده، په خپل بربنډتوب نه پوهېده. کله چې د معرفت د ونې میوه وخوړه، سترګې یې پرانیستل شوې، ځان ته متوجه شول، پام یې شو چې بربنډ دی. دا میوه چې دوی خوړلې د معرفت د ونې میوه وه. خوار عاقل انسان پوهېږي چې دا ډېره مسخره خبره ده چې د دغه میوې له خوړلو مخکې دوی خپل بربنډتوب نه احساسوه او له خوړلو وروسته پوه شول چې بربنډ دي. او دا ځکه چې مخکې بې معرفته ول او د معرفت د میوې له خوړلو وروسته یې سترګې پرانیستل شو او خپل لوسوالی یې احساس کړ. یعنې دا چې الله تعالی د بنده لپاره نه خوښوي چې معرفت یې په برخه شي. بس د دې هڅه مه کوه چې په واقعاتو او حقایقو پوه شي، همداسې بې معرفته شئ. ستا رب نه خوښوي چې ته د معرفت خاوند شې. حقیقت د دې خبرې کاملا عکس او دا دی چې الله تعالی د زمکې پر سر هر ژوي ته داسې لباس ورکړی چې هم ښایسته دی، هم په ځان برابر دی، نه گڼدل غواړي او نه اوبدل، نه زړېږي او نه شړېږي، هم یې په ژمي کې له یخنۍ ساتي او هم په دوبي کې له تودوخې. قران همدا خبره کوي او بایبل هغه. په ټولو ژوو کې یوازې انسان هغه مخلوق دی چې بربنډ دی، د نورو په څېر جامه نه لري. دې ته اړ دی چې ځان ته به جامه جوړوي، د ژمي لپاره بیله او د دوبي لپاره بیله. د قرآن له وینا معلومیږي چې انسان په سر کې داسې نه و، وروسته بربنډ شوی. له لوسېدو مخکې داسې جامه وه چې هیڅ کله به نه بربنډ کېدو، تل یې دی پټ ساتو. نه د جامو اوبدلو ته اړ او نه ګڼډلو ته. د دې جامو د یوې اشتباه په نتیجه کې محروم شو. د ممنوعه شجرې میوه یې وخوړه او په دې سره هغه جامه ترې وایسته شو او لوس او بربنډ شو. لومړی د ونو له پاڼو ځان ته جامه جوړه کړه او وروسته یې نورې جامې، ځینې یوازې د ځان پټولو لپاره، ځینې د ښایست او سنګار لپاره او ځینې د تقوا لباس، سنګین باوقاره، له ګناه د مانع لباس. د بایبل لیکونکی د آدم علیه السلام بربنډېدا هغسې توجیه کړې، له سره لوس ول خو نه پرې پوهېدل، د معرفت د میوې په خوړلو سره پرې پوه شول. په مسلمانانو کې د بایبل تر اغېز لاندې راغلي ځینې د آدم علیه السلام له لومړني لباس داسې تعبیر لري چې ګواکې دا به له وړیو، ورېښمو، سونډو او یا مالوچو اوبدل شوې کومه جامه وه چې د ده په قد او قامت برابره ګڼډل شوې وه او له ده سره وړه او مناسب وه. حال دا چې اوبدلې او ګڼډل شوې جامه بني آدم په خپل لاس جوړه کړې. الله چې کومه جامه ورکوي هغه اوبدل او ګڼډل نه غواړي. دوی نه د قرآن الفاظو ته پام کړی او نه هغه څه ته چې هره شیبه یې په خپلو سترګو ګوري. یوې خواته په میلیونونو هغه ژوي ګوري چې په ښایسته الهي جامو پټ دي او بلې خواته یوازې بني آدم چې له دې جامې محروم او دې ته اړ شوی چې له وړیو، ورېښمو، سونډو، نیلون او یا مالوچو ځان ته جامه جوړ کړي. قرآن په دې سره یو ستر علمي حقیقت بیان کړی، خو د اسرائیلي روایاتو په دام کې پرېوتو کسانو له دې خرافات او افسانه جوړه کړه. او بایبل د حیات د ونې په ارتباط دوه ونې، د معرفت ونه او د حیات ونه. د معرفت د ونې د میوې په خوړلو سره هغوی ته معرفت په برخه کې او د حیات د ونې میوې په خوړلو سره دایمي ژوند، تلپاته ژوند ور په برخه کې. الله تعالی ولیدل چې آدم خو د معرفت ونه وخوړه او اوس په دې برخه کې دغه لپاره سیال شو. باید د دې انتظام وکړي چې دا د حیات ونه میوه ونه خوري او په دې سره دغه تلپاته سیال ترې جوړ نشي. نو بیا یې د دې ونې شاوخوا ته داسې فرشتې مامورې کړي چې په تورو سمبال وي
او سنبال چې هېڅوک ونه شي توانېدلی د هغه تېر شي او دا د دې تېر شي او دا د دې ونې میوه وخوري. او په دې ترتیب د بایبل خدای آدم علیه السلام پرې نه شو چې دې ونې ته ځان ورسوي، میوه یې وخوري او د خدای په دایمي او تلپاته سیال بدل شي. متاسفانه ځینو همدا خرافات منلي او ګمان کوي داسې ونې او میوې هم شته چې انسان ته تلپاته ژوند ورکوي. آب حیات چې وایي بایبل د حیات میوه او دوی د حیات اوبه. په همدې اکتفا کوو. راځو هغه وعده چې مې کړې وه د روژې په ارتباط. متاسفانه هر کال د روژې په رارسېدو سره د مسلمانانو ترمنځ یو لوی اختلاف شاید هم د روژې د پیل په ارتباط او هم د پای په ارتباط، د اختر په ارتباط. په سعودي کې نن روژه په پاکستان کې سبا ته هلال احمر کمیټه کښېني چې سپوږمۍ وګوري او حتما یو ورځ بعد اعلانوي، یعنې 2 ورځې وروسته د هغوی روژه پیلېږي. ایران هم دغسې. دا ځکه چې دلته دا اختلاف نه دیني او مذهبي دی او نه علمي، بلکې په بشپړه توګه سیاسي دی. پاکستان کې د هلال احمر کمیټه د داسې چا په لاس کې دی چې هغوی ته بریلویان وایي. هغوی تر سنیانو شیعو ته نږدې دي په ډېرو برخو کې. له سلفیانو سره سخت حساسیت لري. نو ځکه باید د هلال احمر کمیټه یو ورځ وروسته کښېني او بیا یو ورځ وروسته سبا یې د روژې پیل اعلان کړي. ایران طبیعي ده چې له هغه ورځې چې د ساسانیانو حکومت د مسلمانانو په لاس نسکور شو، دوی د درباریانو خدمت کې وو، مذهبي مشران خپل رنګین دسترخوان یې له لاسه ورکړل، امتیازات یې له لاسه ورکړل او د مسلمانانو په ارتباط د هغوی حساسیت د یو زړه سابقه لري، مخصوصا تر ټولو زیات د عمر رضی الله عنه ارتباط. دا ځکه چې ایران د هغه په وخت کې فتح شوی، نو تر ټولو زیاته دشمني باید د عمر رضی الله عنه په خلاف. تاسو په ایران کې د عمر نوم نشئ موندلی، د عایشې نوم نشئ موندلی. عرفات کې به تر 2 میلیونه زیات انسانان راغونډ وي. د عرفې په ورځ د دنیا ټول تلویزیونونه به هم خښ شي، خو د ایران او د پاکستان عرفه به یو ورځ وروسته 100 میلیونه انسانان شهادت ورکوي. نن د عرفې 9مه ده او 2 میلیونه نه زیات حجاج د نړۍ له ګوټ ګوټه راغونډ شوي دي دلته. همدې 9مه ورځ د عرفې دا دلته راغونډ شوي، خو دوی به حتما د سیاسي وجوهاتو له کبله د عرفې ورځ یو ورځ وروسته اعلان. دا چې د سپوږمۍ د لیدلو د مطلع طلوع او غروب اختلاف اعتبار لري که نه؟ د لمر خو لري. د لمر طلوع دلته په یو
وخت کې او له دې نه څو میله اخواته په بل وخت سهار په موږ باندې لمر مثلا په څه کم 4 راڅرګندېږي خو په پاکستان کې نیم ساعت وړاندې راڅرګند شي او په هند کې 1 ساعت وړاندې راڅرګند شي او په ایران کې به نیم ساعت وروسته راڅرګندېږي دا اختلاف طبیعي خو آیا سپوږمۍ هم همداسې ده د دې د مطلع اختلاف هم اعتبار لري که نه سپوږمۍ له لمر سره مقایسه کول دا یو لویه غلطي ده علمي لحاظه هم او دیني او مذهبي لحاظه زموږ په مذهب کې د مطالعو اختلاف ته اعتبار نشته د سپوږمۍ د مطالعو اختلاف ته اعتبار نشته زموږ مذهب وایي که یو کس هم د سپوږمۍ د لیدلو شهادت ورکړي په دې باید اکتفا وشي او په دې باندې باید عمل وشي یو کس دا په کومه سیمې پورې مربوط نه ده چې که دې ته اعتبار ورکړو نو پوښتنه کوو تهران له مشهده ډېر لرې ده او هرات ته ډېر نږدې ده مشهد کې چې څوک اوسېږي د هراتیانو په مذهب به عمل کوي که د تهران د اوسېدونکو په مذهب کومې ته به اعتبار ورکوي یو ته هم نه بلکې که د نړۍ په یو ګوټ کې هم سپوږمۍ ولیدلی شي او یو کس صادق و امین و مؤمن انسان شهادت ورکړي چې هغه سپوږمۍ لیدل همدې باندې باید عمل وشي زموږ مذهب هم دا وایي دا نه یوازې یو مذهبي خبره ده بلکې دقیقه علمي خبره پیغمبر علیه السلام فرمایي صوموا لرؤیته د سپوږمۍ په لیدو سره روژه شه او بیا یې په پای کې د میاشتې په پای کې د سپوږمۍ په لیدو سره د روژې پای ومنئ روژه پای ته ورسوئ یعنی رؤیت د سپوږمۍ کافي ده چې تاسو روژه پیل کړئ او بیا د بلې میاشتې د سپوږمۍ په لیدو سره د روژې میاشت پای ته ورسوئ قرآن هم همداسې فرمایي د قرآن الفاظ هم داسې فمن شهد منکم الشهر فلیصم له تاسو نه چې نو چا څوک دې میاشتې ته حاضر شو دا میاشتې وموندله دې میاشتې ته داخل شو نو هغه د روژه ونیسي یعنی میاشتې ته دخول شرط ګڼل شوی نه د میاشتې لیدل نه د سپوږمۍ لیدل د قرآن د آیات دقیقه معنا دا ده چې میاشتې ته دخول یعنې وتل دا معتبر دی نه په خپله د سپوږمۍ لیدل سپوږمۍ چې هر چا ولیدله معنا یې دا ده چې د نوې میاشتې پیل شروع شو میاشت شروع شوې سپوږمۍ د خپلې نوې میاشتې مدار پیل کړی له محاق نه وتلی ما د سې شنبې په ورځ په 7 بجو خپل کمپیوټر کې سپوږمۍ ولیدله چې له محاق ووتله 7 بجې او څو دقیقې او ثانیې ده د 7 بجو شاوخوا او ما ته د خپل ساعت هم وویل چې سبا روژه ده دا اوس هم چې زه تاسو ته وغواړم چې سپوږمۍ تاسو ته وښیم که دا زما کمپیوټر له هغه سره پروجیکتور سره وصل وی نو تاسو ته مې ښودلی په څو ثانیو کې ما تاسو ته ښودلی وی چې سپوږمۍ دلته ده او دومره برخې یې لیدل کېږي تاسو ته به مې ښودلی وی چې په دغه ساعت دقیقه او ثانیه سپوږمۍ له محاق ووتله او راڅرګنده شوله او بیا به په دې ساعت په دغه ورځ په دې ساعت په دغه دقیقه او په دې ثانیه له نظره پټېږي او میاشت بشپړه کېږي ما ورونو ته ویلي وي چې بندوبست یې وکړي چې زه تاسو ته په خپل کمپیوټر کې درشم په څو ثانیو کې وخت هم نه غواړي فقط یو 2-3 کلیکه غواړم او دا پروګرام هر څوک په خپل کمپیوټر کې اچولی شي
چې ورته وښیي دا اوس سپوږمۍ چیرې ده او څومره معلومیږي. که موږ په دې خپل ساعت باندې باور کوو، موږ په مؤذن باور کوو، دغه په اذان او مؤذن په خپل ساعت، د ساعت نه مخکې او حتی د یو جدول نه مخکې نه ټاکل شوی یو جدول وایي چې نن سهار فجر په 3:08 بجې 8:10 او هماغه وخت دی دې جدول ته په پام سره اذان کوي. موږ باندې اعتبار کوو. معنا دا ده چې موږ په دې ساعت اعتبار کولی شو. موږ نن هغسې لکه چې قرآن فرمایي چې تاسو روژه هغه مهال پیل کړئ چې په شرق کې افق کې تاسو 2 ګارې وګورئ، توره او سپینه. کله چې دا سپینه او توره ګاره درته راڅرګنده شوله، سپینه ګاره مو ولیدله، نو روژه پیل کړئ. بیا د شپې تر پیل پورې دوام ورکړئ. خو نن هېڅوک دې ته نه ګوري، د فجر معلومولو لپاره څوک افق ته نه ګوري، بلکې دا ساعت ورته ټاکلی چې دا ګاره کله راڅرګندېږي، یعنې کله چې د شپې دا ټغر په ټولېدو شي او د سهار سپینه ګاره راڅرګنده شي. معنا دا ده چې زموږ په افق کې د ورځې پیل شروع شوی، شپه د شپې ګاره راڅرګندېږي. تاسو چې سهار له پلوه افق ته متوجه شئ، دا دواړه ګارې به وګورئ. قرآن همداسې وایي. تر دې وړاندې موږ د سوري له مخې وخت ټاکو. زموږ فقهاو هم د مازدیګر وخت د سوري له مخې ټاکلی. سوری د اصلي سوري څو برابره سي نو بیا مازدیګر، او غرمه کله د ماسپښین لمونځ هغه کېږي چې د دې سوری څومره له خپل اصلي هغه نه واوړي. زموږ فقهاو هم سوري ته په پام سره وختونه ټاکل، او قرآن هم دا لارښوونه کړې د دې لپاره چې موږ نور وسایل نه درلودل. اما نن موږ د سوري په ځای یا د افق په ځای له ساعت او له کمپیوټره استفاده کوو او کولی شو، او دا تر هغه نه ډېر دقیق دی. سپوږمۍ په 29 ورځو که زه هغه دقیق هغه تاسو ته وړاندې کړم، 29 ورځو 12 ساعتونو 44 دقیقو او 3 ثانیو کې خپل مدار پوره کوي د یوې میاشتې، او بیا د بلې میاشتې په مدار کې داخلیږي. دقیق هغه انشاءالله چې همدومره به چې ما وویل. د کمپیوټر له مخې د محاسبې له مخې په محاسبې سره دا په دقیقه توګه موږ معلومولی شو. نه یوازې هر وخت معلومولی شو، بلکې دا داسې تقویم جوړولی شو په کلونو لپاره مدار د اعتبار. په دقیقه توګه موږ دا ټاکلی شو چې سپوږمۍ به 60 کال په دې میاشت کې په کومه ورځ، په کوم ساعت، کومه دقیقه، کومه ثانیه راڅرګندېږي، او بیا به د میاشتې په پای کې په کومه ورځ، په کوم ساعت، کومه دقیقه او کومه ثانیه له نظره پټېږي. دا په دقیقه توګه محاسبه کولی شو، او د دې له مخې یو تقویم جوړولی شو، او دا تقویمونه جوړ زما په دې کمپیوټر کې تیار دا تقویم شته. ما ته دې تقویم هم ویلی و چې د چهارشنبې په ورځ روژه ده. زما ساعت هم راته ویلی و چې د چهارشنبې په ورځ روژه ده، او زما کمپیوټر هم راته ویلی و چې د سې شنبې په ورځ ماښام 2 بجې څو دقیقې به سپوږمۍ راڅرګندېږي.
نو ځکه ما روژه ونیوله او کورنۍ ته مې وویل چې روژه ونیسئ، دې ته مې انتظار مه کوئ چې یو ملک سپوږمۍ ولیدل شي. متاسفانه ګورو چې سعودي کې خلک ناست وو د تلسکوپونو خواته او غوښتل چې یوازې د سعودي په فضا کې سپوږمۍ وګوري او د دې له مخې پرېکړه وکړي چې روژه به کله ویې نه لیدله. نو ځکه اعلان وکړ چې چهارشنبه ورځ د شعبان 10مه ده او پنجشنبه د روژې اوله. خو ما ته کمپیوټر ویل چې د سعودي په افق په سپوږمۍ او لمر به یو وخت غروب کوي، څو دقیقې به د دواړو ترمنځ تفاوت وي. نو ځکه د سعودي په فضا کې به سپوږمۍ نه لیدل کېږي. زه منتظر وم چې د سعودي نه اخواته به ډېر ملکونه وګوري. ترکیه ولیدل، مراکش ولیدل. ما ته همدا کمپیوټر همدا خبره کوله چې په سعودي کې سپوږمۍ نه لیدل کېږي. څرګنده شوې ده، خو دې لپاره چې له لمر سره به یو ځای د ورځې نه لیدل کېږي، له لمر سره به یو ځای هغه غروب کوي. نو ماښام یې نشي څوک لیدلی. خو له سعودي نه اخواته ملکونو کې به دا لیدل کېږي. همداسې وشول. که غواړو چې د پیغمبر علیه السلام په لارښوونه هم عمل وکړو، د قرآن په لارښوونه هم عمل وکړو، د امت ترمنځ د اختلافاتو مخنیوی هم وکړو او موضوع او موقف هم علمي وي، دقیق وي، په تعصب ولاړ نه وي، له جهل نه راولاړ شوی نه وي. په کار دا ده چې دا موضوع هم د امت ترمنځ د اختلاف وسیله نه شي. پرېکړه دا یې چې د اسلامي امت کې لږ تر لږه په اسلامي امت کې چې په هر ځای کې هر قوم هر هیواد کې چا سپوږمۍ ولیدله، بس په ټول اسلامي امت کې اعلان شي چې نن روژه ده، نن اختر ده، او له دې نه اختلافي مسله جوړه نه کړو. واقعیت دا دی چې له دې نه غرضي مرضي کړیو د اختلاف وسیله جوړه کړه. نه د دې لپاره شرعي توجیه لري او نه عقلي. عقل تقاضا هم دا ده، د شریعت او د دین تقاضا هم دا ده، زموږ د مذهب وینا هم دا ده. د احنافو مذهب هم دا وایي اختلاف د مطالعو ته اعتبار نشته. یو کس هم چې سپوږمۍ وګوري دغه شهادت کافي ده. یو کس یعنی ستا په کلي کې نه، ستا په کور کې نه، ستا په هیواد کې نه، په ټولې نړۍ کې، په ټولې نړۍ کې چې یو کس هم سپوږمۍ ولیدله، همدغه ورځ باید میاشتې پیل او پای وګڼل شي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.